وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. انتهی محترم اوریدونکو، یقینا تاسو د دواړه طرف نه صدرانو خبرې واورېدې. زه اول نه به دغه خبره وکړم. مفتي پیدا صاحب د هغوی ملګري ټول زموږ دپاره محترم دي، د احترام قابل دي، موږ د هغوی احترام لازم ګڼو. خو د مخکې نه به زه یو خبره وکړم، چونکې د ذات په حوالې سره به موږ د یو بل احترام کوو، انشاءالله العزیز په صحیح الفاظو به یو بل مخاطب کوو. باقي کم حده پورې زموږ علمي مسله ده، هغه حده پورې به انشاءالله العزیز کم څه زموږ کتابونو کې لیکلی شوي، د دې کتابونو کې لیکلی شوي، هغې کې به یو بل سره جاري اوسېږو انشاءالله. مسله دا ټوله دنیا ته پته وه چې کوم ځای نه راغلي وو. په میډیا باندې مفتي پیدا صاحب یو انټرویو وراله، بیا زما جوابي رد عمل دا خبره ډېره لرې وچلېده، خلکو کتلې ده. د دې وجې نه زه په هغې کې د مدعي حیثیت لرم. د دې وجې نه زه مفتي پیدا صاحب ته خپله دعوه وایم، انشاءالله العزیز جواب دعوه به م ورنه غواړم. هغه دعوه زه لیکلې م دوی ته ورکوم. نن 23 صفر 1444 2022 20 ستمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند. د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې حیات، عذاب او ثواب او سوال جواب د قبر، دا درې څیزونه: حیات ژوند زندگی، نمبر 2 عذاب او ثواب، نمبر 3 سوال جواب د قبر کم چې د مړي نه کیږي، د روح او جسد عنصري، د روح او بدن چې ورته مونږ وایو، د دنیا کې چې کوم جسم دی دغې ته مونږ وایو جسد عنصري. دغه دواړو دپاره ثابت دی. او زمونږ چې کوم د مقابل فریق دی مفتي پیدا صاحب، مونږ چې ورته پنجپریان وایو، پنجپریان ملګري د دغه حیات، عذاب او ثواب او سوال جواب صرف د روح دپاره یا د روح او جسد مثالی، یعنی یو بل جسم خیالي جسم د هغې دپاره مري. او د جسد عنصري چې کوم دی قبر کې دفن یا په هر ځای کې پروت وي، جسد عنصري چې د دنیا کې کوم بدن او جسم و، د دې دپاره دیو دا جسد عنصري دیو په حیات کې، په عذاب او ثواب کې، په سوال او جواب د قبر کې شریک نه بني. انشاءالله العزیز به هغه د کتاب په ثابتو مره کتابونه که په کوم ځای او دغه نظریه چې ده د معتزلو ده. معتزلو کې بیا دوه ډلې دي، یو خو مستقل صرف د روح دپاره مني، لکه څنګه چې مفتي پیدا صاحب دلی جماعت اشاعت التوحید یوه ډله په دیو کې دغه ده. دویمه ډله په هغې کې هغه ده چې هغه د جسم دپاره هم تسلیموي بقدر ما یتعلمو یتلذذو، لیکن هغه بغیر د حیات نه. انشاءالله زه مذاهبو په حوالې سره پیش کړم. په اشاعت التوحید پنجپیري حضراتو کې چې کومو ملګرو د جسد دپاره د عذاب او ثواب قول کړی دی، هم هغه ځګې کې د روح د جسد دپاره د څه قسمه حیات د انکار کړی دی او عذاب یې ثابت کړی دی، لکه د جماعت دپاره کوم چې معتزلو د یوې ډلې مسلک دی. انشاءالله العزیز به حواله پیش کوم. دې نه علاوه حکم ما لګولی دی، پنجپیریان د خپلې دغه عقیدې د وجې نه اعتقادي بدعتیان او ګمراهان دي. مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره دا ده، زمونږ او ستاسو سره اختلاف دی، چونکې خبره په دې راغلې وه چې پنجپیري حضرات د عذاب قبر نه منکر دي. بیا د هغه طرف نه بار وضاحتونه صفایانې چې مونږ خو عذاب قبر بونو، تاسو به مونږ باندې څنګه الزامات لګوئ. مولوي صاحب د دې ګڼ مثالونه تاسو وګورئ، دې کتابونو کې راځي، د عقایدو کتابونو کې. شفاعت حق، شفاعت حق دی. اوس ګوره مولوي صاحب، مونږ هلته وایو معتزله د شفاعت نه منکر دي، حالانکې هغوی هم دغه چغې وایي چې نفس شفاعت خو مونږ هم منو، خو هغوی د شفاعت یو دغسې معنا کوي، یو دغسې مطلب بیانوي چې په هغې سره د شفاعت نه انکار لازمیږي. مثلا اهل سنت والجماعت شفاعت څه ته وایي؟ طلب د مغفرت ته، چې په دې سره الله رب ذوالجلال د یو عاصي ګناهګار مغفرت کوي، دغه ګناهونه معاف کوي. معتزله هغوی دغه رفع د درجاتو ګڼي، په دې سره الله مزید ثواب ورته ورکوي، په دې سره ګناهونه نه معاف کیږي. نو ګویا د اصلي مسلې نه انکار ورته ویلی شو. یا دغسې ختم نبوت مسله ده، قادیانیان وایي مونږ یې مرو، خو د ختم نبوت یو دغسې مطلب بیانوي چې په هغې سره د ختم نبوت د اصلي مسلې نه انکار لازمیږي. او د دې یو مثال هم ته نبراس راکړه، د دې یو مثال هم تاسو واخلئ. دا زما سره نبراس دی مولوي صاحب. ګوره معتزله دي، هغوی هم د عذاب او ثواب د روح دپاره مني، یوه ډله یې پکې د جسد دپاره نه مني، بله ډله یې د جسد دپاره هم نه مني، لیکن بغیر د حیات نه. زمونږ علماو هغې ته منکرین ویلي د عذاب قبر نه. دا تاسو وګورئ صفحه نمبر 209 ده. وانکر عذاب القبر بعض المعتزله والروافض. ولې دی وایي وجه دا ده چې جسد د جماعت دی، لا حیات له ولا ادراک فتعذیبه محال، د هغې دپاره حیات نشته دی، د هغې دپاره عذاب محال دی. ګوره هغوی د جسم دپاره عذاب نه مني، زموږ په ټولو کتابونو د عقایدو کې هغې ته عذاب قبر نه منکرین ویلی شوي دي. او بله ډله انشاءالله زه په مذاهبو کې هغه راولمه.
دویم نمبر مولوي صاحب دینه پس به زه راشم مذاهب په دې کې څه دي ما سره تقریبا 35 کتابونه هم راوړي دي خو د ټیم په حوالې سره زه مختصر یو څو هغې نه پیش کوم بیا راځم انشاءالله چې دا عقیده اجماعي ده د روح او جسد د حیات او د روح او د جسد د عذاب او ثواب او د سوال جواب مثلا دا زما سره د امام نووي رحم الله په مسلم شریف چې کومه شرح لګېدل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 386 دی لیکي ثم المعذب عند اهل السنة الجسد بعينه او بعضه بعد إيارة الروح إليه بیا عذاب چې ملاویږي د اهل سنت والجماعت په نس هغه بعینه جسد یا بعضې حصې ته یا ټولو ته وروسته یادې د روح نه یعنې تعلق د روح نه او الى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كزام وطائفة فقالوا لا يشترط إعادة الروح اعاده د روح تعلق د روح شرط نه دی قال اصحابنا زمونږ اصحاب اهل سنت جواب ورکړی هذا فاسد دا فاسد خبره ده لان الالم والاحساس انما يكون في الحي دا عذاب او ثواب د قبر دا درد او تکلیف محصول د په ژوندي کې کېدی شي د په میت کې مکانې کې نشي کېدی دغه دا دویم نمبر مولوي صاحب زما سره کتاب دی د حافظ ابن قیم رحم الله مجموع الفتاوی ده دیم په صفحه نمبر 219 باندې لیکي ما ان سائر الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن احادیث صحیحه متواتره دلالت کوي په یادې د روح یعنی په تعلق د روح بدن ته اذ المساله للبدن بلا روح قول قاله طائفه من الناس ځکه چې سوال جواب د بدن د پاره بغیر د روح نه دا یو قول دی قول کړی په دې باندې یوې ډلې د خلکو نه وانکره الجمهور جمهور دې نه انکار کړی اهل سنت وکذلک السؤال للروح بلا بدن دغه سوال د روح د پاره بغیر د قاله ابن میسره دا د ابن میسره قول دی او د ابن حزم قول دی معتزله ولو كان كذلك لم يكن للخبر بالروح اختصاص کچرته خبره صرف د روح د پاره وي یا د جسم د پاره صرف وي بیا به د روح د جسد سره تعلق د حیات نه وي دا دریم نمبر زما سره کتاب دی مولوي صاحب دا خیالي دی دیم لیکي په صفحه نمبر 148 بي دیزي کې ویل اعلم پوهشه اولا ان المذاهب في هذه المقام ثلاثه دي کې درې مذاهب دي الاول الميت حي في قبري مړی په خپل قبر کې ژوندی دی فيعذب وغه عذاب ملي وهذا هو مذهب اهل السنه دا د اهل سنت مذهب دی والحق دقه حق دی والثاني انه جماد دویم دا چې دا جماد دی در پر څه قسم حیات نشته څنګه چې تاسو رو اشاعت توحید د بعضو ملګرو دغه عقیده لا يعذب ولا يدرك العذاب د عذاب نه ملاويږي او د ادراک د عذاب نشي کولای وهذا مذهب جمهور المعتزله والروافض الثالث دریم ذکر کوي انه جماد دا جماد دی يعذب او عذاب ورته دقه سي ملاويږي بغیر د حیات نه کوم چې تاسو مذهب دی هذا مذهب الصالحيه من المعتزله دا د صالحیو چې یو ډله د معتزلو دا غوي مذهب دی ام دقه خبره لیکلې ده د زما سره شفاء السقام د صفتی 426 دیم لیکي وذهب صالح قبه دی وی د معتزلیه دی تله د صالحی تله دی خبره ته ان ثواب والعقاب ينال الميت شاملي هغه میت من غیر حیات بغیر د حیات نه وهذا مکابره دا خو سینه زوري ده او بیا وی وذهب زرار بن عمر دی یادی معتزله دا غوی نمونه یادی وغیره من المعتزله الى ان من مات فهو سوق چمن شو د میت دی په قبري بس څنګه چې بجبران وقیدره الى يوم البعث تر قیامت د سبا پوری وضاحت سره په صراحت سره دغه مذهب ذکر کوي دا زمان سره مولوی سے بل کتاب دی شرع عقائد جلالیہ حدیث صفحہ نمبر 273 کی دے لکھی ومنهم اوردیون من اثبت التعذیب وانکر الاحیاء الکه عذاب خو ثابت کړی دی لیکن د حیات نه انکار کوي هغوی بغیر د حیات نه ورته د عذاب ملاوي لکه څنګه چې ستاسو عقیده ده وهو مذهب الصالحیة والکرامیة دا مذهب دی د صالحیه او د کرامیه حیث زعموا ان التعذیب مشروط بالادراک لكن الادراک غیر مشروط بالحیات دی وایي حیات ضرورت نشته دی ومن قال بالاحیاء الى اخره بیا د دې نه وروسته اهل سنت والجماعت مذهب ذکر کوي چې هغه دی یاد روح تعلق روح قایل دا زمان سره شر المواقف د عقیدې کتاب صفحه نمبر 346 دیم لیکي واما ما ذهب الیه الصالحون من المعتزله وابن جرير الطبري وطائفه من الكراميه من تجويز ذلك التعذيب على الموتى من غير احياء بغیر د حیات نه دغه عذاب مري فخروج عن المعقول دا خو عقلنم باطل لان الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيب جماد د پاره د کانی د پاره د څنګه عذاب ثابت او دغه مولوی صاحب دغه خبره بیا لیکل دا علامه عینی رحم الله عمدة القاری صفحه نمبر 212 کې هم لیکلی دا او دی وقال الصالح من المعتزله وابن جرير الطبري وطائفه من المتكلفين يجوز التعذيب على الموتى من غير احياء دا عذاب چې بغیر د حیات نه وهذا خروج عن المعقول لان الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه دیم دغه لیکلی دي او مولوی صاحب تقریبا په دې باندې 35 کتابونه ما سره سره غوښه تفصیل ته نه ورځم او دغه عقیده د رشیګانو هم ده بیا دواړه کتابونه ما راوړي دي ان شاء الله په وخت ضرورت زاغه پیش کولای شم چې هغوی هم د جسدي مثالي او د روح دپاره یا صرف د روح دپاره بغیر د میت د حیات نه دویم نمبر مولوي صاحب زم د روح او جسد دپاره د عذاب او ثواب قول د مجموعې دپاره دا اجماعي دی
د دې خلاف شاذ اقوال پیش کول لا هیڅ معنی نه لري. دا زما سره مولوي صاحب حوالې پیش کوم. دا زما سره د ټولو نه اول شرح عقیدة الکبرى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ کمی خبری صدرین و صاحبین وکړي یا مفتی صاحب محترم وکړي ابتدائی داغه ټولو تایید کو او پاغه خبرو باندې روشنايي ته ضرورت نشته. البته په شرایطو کې یو خبره اغلی کلی شوی وه چې داوا او دارنګي داغي دلایل دا په مجلس مناظره کی وی. ټول دنیا ته معلومه ده مفتی صاحب محترم توجه دی خبره طرف ته راوړل غواړم چې سو پورې داوا مناقشه شوی نه هغه وخت پورې بحث کول فضول وي. لہذا درخواست دا دی چې داوی د تنقیح د پاره ډومبه بهترین انداز کې په صدق سره او په امانت سره څنګه چې ما آیت او حدیث ویل او پای کې ما او تاسو دواړو ته خطاب دی او الحمدلله مونږ مؤمنان ګڼو او الحمدلله مؤمنان یو. نو صدق او امانت سره مونږ اول د یو بل د دعوی تنقیح کو او دا تنظیمونه او دا ډلې او دا شهرتونه مفتی صاحب محترم دا په کار نه راځي. څه چې حق دی هغه به وایو یو بل ته مخامخ ناست یو په یو بل باندې به د باطل ګزارم نه کوو حتی الوسع او دروغ بم نه وایو ځکه د سترګو کې حیايي چې یو بل ته مخامخ سړی ناست نو دروغوي خوند نه کوي. بهرحال تاسو خپل ټرن ډک د خپل ذهن موافق څه خبره نشته خو محترم ستاسو دعوه ده عام تام تقریرونو کې موای او دارنګه کتابونه هم لیکلي دي او هغه کتابونه په دې انداز سره دي. ما سره یو کتاب نیم موجود دی یو داره چې فرقه پنجپیریه عذاب قبر کا منکر ہے دا یو مطلق بغیر د قید نه دا یو ستاسو دعوه ده. دویم تحفة ابي یحیی الى من انکر عذاب القبر دا دواړه چې دي یو مطلق انداز باندې گفتگو ده. قانون دا دی چې زمونږ د اصول فقه او د اهلسنت د اصولو مطابق دا ما سره حسامی ده په دې کې 25 نمبر صفحه ده. فرمایي وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد او دا نور الانوار ده 87 نمبر صفحه ده. په دې کې دا دی چې المطلق يجري على اطلاقه. په دې قانون باندې ستاسو دعوا عام تام په کتابونو کې او دارنګ په بیانونو کې هغه مطلق ده چې دوی د عذاب قبر منکر دي. لہذا اول نمبر و مونږ ته داسې زمونږ یو حواله وښایي څنګه تاسو فرمایل چې د انټروی نه مسله جوړه شوې وه په هغه انټروی کې ما ویلیو چې زمونږ او د مفتی ندیم صاحب المحترم بحث شوی مناظره شوې وه او پای کې اقرار هم شوی په میډیا باندې هم بیا راغلی چې چلو ټیک ده. په دې کې اتفاق شو چې زمونږ او ستاسو د عذاب قبر کې اتفاق شو. البته آګې مخکې ځو داینه رستو ما دا انټرویو ورکړی او پای کې ما دا ویلیو که چرته مفتی صاحب محترم یا داسې نور خلک داسې یو حواله ثابتولی شي چې اشاعت التوحید و سنه یو عربي کتاب کې دا الفاظ موجود دي لا نسلم عذاب القبر یا په اردو کتاب کې موجود دي هم عذاب قبر نہیں مانتے او یا دارنګې پښتو کتاب کې چې موږ عذاب قبر نه منو نو الوه بیا د اصول مطابق موږ منکرین عذاب قبر یو. مفتی صاحب محترم بقول پیر صاحب مناظر اسلام صاحب محترم او مفتی صاحب خامخا د فتوی سره تعلق وي. تاسو ته معلومه ده چې دوه قسم الفاظ دي
یو صریح دی او یو کنایي دی. کله چې یو سړي ویل چې جامعتو، نو د جامعتو د نه وروستو دی به ډایرکټ نه په درو والی شي او نه به سنګسار کولی شي، بلکې قاضي به د هغه نه استفسار کوي چې صاحب وایه ستا د جامعتو نه اصلي جامعتو لغوي مراد دی که نه زنا دی مراد ده. او کله چې سړی اقرار وکړي چې زنیتو، نو دا به ډایرکټ سنګسارول شي. دی که د اقرار نه څه وکړي رجوع کوي، نو دا رجوع صحیح نه ده بیا. لہٰذا ته ما نه دا تپوس وکړي چې ستا په کتابونو کې پلانې کتاب دی پلانې کتاب دی، آیا دا ته منې که نه منې؟ د هغې نه وروسته بیا د خیره کتابونه پیش کړې، د هغې نه وروسته بیا دلایل پیش کوو. انشاءالله دا بیا مناظرې او دا به دا شي لکه ستاسو د اصولو مطابق چې ډومبی به موږ هلته دعوا جواب دعوا او دارنګې دا نور څیزونه او بیا وروستو به انشاءالله مخکې ځو. نو لہٰذا تاسو دعوا ماله راکړه او دې دعوه کې چونکې ته یوازې مدعي نه یي، زما شرایط وګورئ په هغې کې ما لیکلي دي چې موضوع مناظره څه ده؟ عذاب او ثواب قبر. نو زه ځان لم په دې کې مدعي ما، ته ځان لم مدعي، زه ځان لم مدعي. زما ستا په مسلک باندې اعتراض دی چې ستاسو کوم مسلک دی د اهل البدعت کوم مسلک دی، دا به انشاءالله ثابتو چې دا به د بدعتیانو مسلک وي او دا به د اهل سنت مسلک نه وي. تاسو به کوشش کوئ چې ما ثابت کړي او انشاءالله تاسو څنګه وویلې او څو خبرې که دې ټرم کې جواب ونه شو انشاءالله وروستو به تعالی جواب درکولی شي ښه بهترین انداز سره سړي سینې سره. لہٰذا زما هم په دې کې یو مدعا ده، دا چونکې یو عقیده ده، په عقیده کې زما هم یو مدعا ده. زه به تعالی اوس خپله مدعا درکم، ستا د مدعا جواب به هم شي انشاءالله او دې سره به جواب دعوه هم شي او انشاءالله که د اصول مناظرې مطابق وي او هم شي او که داسې بس د ګپ شپ میدان کې هم شي هغه دا ده. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. جماعت اشاعت التوحید و سنہ علماء دیوبند کا عقیدہ واضح اور صاف ہے کہ نفس عذاب و ثواب قبر برحق ہے اور ثابت ہے قرآنی آیات اور احادیثی نبویہ سے، اور مطلقاً انکار کرنے والا عند الجمہور گمراہ اور عند الباس کافر ہے. لہذا اشاعت التوحید و سنہ کو یہ دونوں فتوی منظور ہے، ہمیں دونوں منظور ہے. انشاءاللہ ہمارے زمان کتابونو کې موجود دي چې چا ورته ګمراه ویلي دي موږ ورته ګمراه هم وایو، چې چا ورته څه ویلي دي کافر ویلي موږ ورته کافر هم وایو. خو چې څوک د نفس عذاب او ثواب قبر نه انکار کوي هغه کافر دی. پاتې شو بقایا تفصیلات کیفیات د عذاب قبر څنګه دی، په هغې کې زموږ واضح هغه منهج زموږ په کتابونو کې شته. زه په خپل د جواب د دعوی د ثبوت دپاره انشاءالله بیا پیش کوم، صرف دعوه وایم. کیفیات حوالې سره زموږ نظریه دا ده چې د عذاب او ثواب قبر سوال او جواب قبر دا د متشابهاتو نه دی، چونکې دا د امور غیبیو نه دی او په دې به انشاءالله زه کتابونه پیش کوم. 50 کتابونه انشاءالله ما راوړي دي په دې موضوع باندې، چونکې دا د امور غیبیو نه دی. لہٰذا دا خبره ذهن کې کېنوئ چې د امور غیبیو په حق کې فیصله دا ده چې دا د متشابهاتو نه. او بیا مفتی صاحب دا خبره هم واوره، ته اصول افتا سره به چې کوم دی تعلق به دي، یو محکمات دي د محکماتو قانون دی، بل متشابهات دي د متشابهاتو قانون دی. د محکماتو متشابهاتو په منځ کې چې کله ټکراو راشي، د متشابهاتو به داسې معنا نه کوئ چې د محکماتو سره ټکراو راشي، بلکې داسې تعویل هغې ته ظني تعویل وایي، ځکه د متشابهاتو نه څوک خبر نه دي سوا د چا نه، د الله نه. اما المحکم نو هغه صریح دی، محکم دی، مفسر دی، واضح المراد، مکشوف المراد دی. لہٰذا په هغه باس کې به داسې معنا په متشابهاتو کې نن میدان مناظره د خیره چې د اصولو مطابق وشي انشاءالله خلکو ته به حق کاره شي. او دارنګې کیفیاتو حوالې سره موږ د هېچا تفسیق تدلیل تکفیر نه کوو. د اهل سنت چې څومره اقوال انشاءالله په کتابونو کې به یې ښایو چې څومره ثابت دي، هغه ټول چې کوم دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ اهل سنه والجماعه ګڼو، چاته بدعتي بیا نه وایو. البته ستاسو په عقیده زموږ مرکزي اعتراض دی، ستاسو نظریه چې دا د قرآن و سنت نه، د اجماع امت نه، د سلف صالحینو نه، او دارنګې انشاءالله الرحمن
د ټول امت د اتفاق نه هټ کر دا ستاسو عقیده دا ده چې عذاب او ثواب قبر شته، خو په داسې انداز باندې چې لین او سجین ته روح مستقر الارواح انداز کې نه ځي، دا صرف وځي او واپس را نه وځي او بیا په دې جسد عنصر کې دې قبر کې همیشه د پاره قائم دائمی او حیات تام ہو چکا ہے، حیات کامله ده، حیات تامه ده، حیات حقیقی ده، حیات مستمره ده، صرف وتلی داسې د قبر نه، صرف پاسېدلی د قبر نه. لہذا دغه باندې زمونږ اعتراض دی. دا شو جی ستا د دعوی مکمل جواب دعوه وشوه، تاسو لیکلی دي په دې کې وشوه، انشاءالله تاسو پوهیږئ، خو انشاءالله چې څوک کوشش وکړي د پوه کول هغه هم پې پوهیږي. بقایا دا دی عذاب او ثواب او سوال او جواب قبر حق او جسد عنصري دپاره دی، بالکل د دې من قایل یو، د دې من قایل یو. لہذا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مفتی بدعت سے محترم د ټولو نه اول خبره دا وکړله چې دعوی تنقیح به کول، نو که انشاءالله تاسو طرف نه تنقیح راله چې یقینا زما د عقیدې زما د دعوی وضاحت طلب کې، انشاءالله زما طرف نه به جواب درځي، مونږ به انکار نه کوو د هغې نه. دویم نمبر دی وایي چې ستاسو دعوه مطلق ده چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي او د هغې دپاره بیا راله د جماع مثالونه ورکړه او بل او بل او بل. مفتی بدعت صاحب نه مجتهد جوړ شو ماشاءالله. ګورئ مفتی بدعت صاحب تاسو که اول ټرن کې زما تقریر اورېدلی انشاءالله د اشکالات به م نه کولی. ما تاسو ته ویل تر اوسه پورې معتزله هم دا نه وایي چې موږ د عذاب قبر نه منکر یو، نفس عذاب قبر هغوی هم مني. ما په هغې باندې حواله جات پیش کړه. نفس شفاعت معتزله هم مني. دا ته چې کوم اصول وی چې هغه په خپله وایي چې موږ دا نه منو، نو په دې اصولو سره خو بیا معتزله د شفاعت نه دي منکر، قادیانیان د ختم نبوت نه دي منکر، د حیات عیسی علیه صلات وسلام نه دي منکر، دغسې معتزله د عذاب قبر نه، روافض د عذاب قبر نه دي منکر. تر اوسه پورې په دنیا کې به څوک هم دغسې ګمراه نه شي، باطل به نه شي. دا اصول د مفتی صاحب غلط دي، برای مهرباني آینده مه پیش کوه. بیا وایي زموږ داسې یو عبارت وکړي لا نسلم عذاب القبر. ما درته وویله چې په دغه صورت کې صرف د روح دپاره معتزله هم قایل دي، یا صرف د روح او جسد دپاره په داسې طریقې سره چې په جسد کې حیات نه مني، بغیر د حیات نه جماعت دپاره د عذاب کول. په هغې ما مفتي صاحب حوالې پیش کړې، 35 حوالې مې راوړې دي، انشاءالله که ټایم وروسته میلاو شو زه به تفصیل پیش کړم. په دې کې مې تقریبا 10 پیش کړلې. دریم نمبر د هغې نه پس مفتي صاحب راغی وایي هلته وایي خبره په دې چې عذاب قبر زه نه نم تاسو د عذاب قبر منکر یې، ما درته په دغې دغه کې م لیکلي، په دې دعوه کې م لیکلي، بیا یې وګورئ مفتي صاحب. د هغې نه پس بیا دی وایي د کیفیاتو نه به بحث نه کوم. مفتي صاحب دې ته د کیفیاتو بحث نه ویلی کېږي. مفتي صاحب وایي صرف د روح دپاره عذاب منل، د جسد دپاره انکار کول، دا د کیفیاتو بحث دی. که زه تا نه تپوس وکړم یو سړی د جسد دپاره مني، د روح دپاره نه مني، دا به د کیفیت بحث شي. اهل سنت د روح او جسد دواړو دپاره عذاب او ثواب قایل دي. د یو طرف نه انکار کول دا ګمراهي ګڼي، دا د نفس مسلې د انکار دی. بیا دا متشابهت نه دي، هغه د روح د جسد سره تعلق کم قسم دی، کم تفصیلات دي، هغه متشابهت دي. مفتي صاحب دلته د جل نه به کار نه اخلو، خبره به سبا پیش کوو. بیا د هغې نه پس مفتي صاحب وایي د اهلسنت اقوال به انشاءالله اجماع الامت درته پیش کوم. د هغې نه پس بیا شاذ اقوال مه پیش کوه، ما دا جرأت کوه چې اجماع الامت خلاف حوالې پیش کړي. دې نه پس بیا مفتي صاحب وایي ستاسو عقیده به زه ښیم او مستقر الارواح هغه خپل کتابونه به دې کتلي وي، بیا به راغلی ستاسو د البصایر پکې 19 قوله لیکلي دي. مستقر الارواح کم ځای دی 19 اقوال پکې ستاسو البصایر لیکلي، کم از کم دا به مطالعه کړی او په هغې بحثونو کې نه ځو. البته د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب په دې صورت سره چې جسد دپاره حیات مري، سوال جواب هغې تاسو نه یې قیل، ستاسو جماعتي. او دی وایي زه به عقیده در کوم عذاب د قبر حق دی، باقي کیفیت کې هم دقه معتزله هم وایي، دقه ما پیش کړله. باقي دویمه خبره ده چې ته که خپله عقیده ما ته راکوې مفتي صاحب به نه راکوې، ستا په عقیدې زما بحث نه دی، زما د اشاعت توحید د جماعتي عقیدې باندې بحث دی. زه به جماعتي د اشاعت جماعتي عقیده به غواړم انشاءالله مخکې د اجماع الامت نه پس بیا پیش کوم. د دې نه پس راځم مفتي بدعت صاحب ته ما دا وورلو، زما دا بړی واضح انداز کې، او دی وایي زه مدعي یم، ته څه مدعي دعوه چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي. زما ستا موضوع عذاب او ثواب د قبر نه و مفتي صاحب، بیا غوږونه کلاو که وایو را لکه کلیپونه واوره، لکه اصول واوره، هغه لیکل واوره. زما او ستا موضوع دا و پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي. ما صحیح صورت د اهل سنت والجماعت موقف مې پیش کو، که ته دغه نه منیم زه قرآن سنت د مذاهبو نه ثابتوم انشاءالله، کتابونو د متکلمینو نه، د فقهاو نه، د عقایدو د کتابونو نه. دویم نمبر ما ستاسو په حوالې سره خبره وکړله، که هغې نه ته انکار کړې هغه هم درته زه پیش کوم انشاءالله ولز هغې ته زه راځم. دا مفتي صاحب د ټولو نه اول زه اجماع پیش کوم چې د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب قول اجماعي دی.
دې خلاف څه قسمه مذهب او قول پیش کول دا به باطل وي. دا زما سره د ټولنه والمجموع الفتاوا د حافظ ابن تیمیه رحمه الله د صفحه نمبر 146 بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جميعا باتفاق اهل سنت روح او جسد دواړو د پر عذاب او په اجماع د اهل سنت والجماعت مفتی صاحب واوره په کلاو غوګونو چې د خلاف به شاذ اقوال پیش اقوال پیش مقوال څه ته ویل اجماع په مقابله کې د اقوالو حیثیت نشته. دویم نمبر د زما سره کتاب ورود دم هم د قاری عبارت نقل کړی د عذاب او صوب د روح جسد دواړو لپاره. دریم نمبر شرع عقیدت د زما سره کتاب د شرع عقیدت الطحاویہ د صفحه نمبر 399 دی. دیم صفحه نمبر 400 باندې دی لیکي وکذلک عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنت والجماعه. دغه رنګي عذاب او ثواب د روح جسد دواړو په اتفاق په اجماع د اهل السنت والجماعت چې راغي منکر ته گمراه ویل کیږي زوزخي ورته ویل کیږي. دا دریم نمبر زما سره شفاء السقام دی. سلور حواله دلته نقل کړي. اول نمبر د امام الحرمین حواله نقل اتفق سلف الامه على اثبات عذاب القبر واحياء الموتى في قبورهم ورد الارواح في پدری خبرو باندې اجماع شوی. د نمبر 1 اثبات د عذاب قبر، نمبر 2 په قبر کې د مړو ژوندۍ کېدل، نمبر 3 درود جسد سره تعلق. دویم نمبر نقل کړي داغې نه پس دویم نمبر وقاله سیف الدین الحمدی باغی کې نقل کړي اتفق سلف الامه قبل ظهور الخلاف د معتزله د ظهور نه مخکې اتفاق په امت پدې و اکثرهم بعد ظهور او اکثرو د ورسره ظهور نه معتزله چې انکار وکړو علی اثبات احیاء الموتى في قبورهم په اثبات د ژوندۍ کولو د مړو په قبرونو دیو کې او په سوال جواب د اکبر او په اثبات د قبر الاخري تفصیل سره نقل کې درې حواله. دا زما سره صرف شرع المواقف دی. د صفحه نمبر 445 دی وای احیاء الموتى في قبورهم ومساله منکر ونکیر لهم عذاب الكافر والفاسق كله حق عندنا واتفق عليه سلف الامه اتفاق کړي سلف د امت قبل ظهور الخلاف مخکې ظهور د خلاف نه واتفق عليه اکثر اتفاق کړي په دې اکثر د معتزله نه له بعد په سبان دي د او دغه ذکر کوي اذا ثبت التعذيب ثبت له المساله لان كل من قال بعذاب القبر قال بهما. چا چې عذاب قبر قول کړی دی دا روح او جسد دواړو د عذاب قایل له سنت نه چې څوک هم د عذاب قبر قایل دي دا پر دواړو لپاره دی. عبارت بیا وره دی ویل ان كل من قال بعذاب القبر قال بهما هغه د روح جسد دواړو لپاره تاسو په شان دي نه چې بیا په مذاهب راو بس. دا زما سره بل حواله تفسیری مزاری صفحه نمبر 77 وکذا ان قد الاجماع على عذاب القبر على الروح والجسد جميعا د روح او جسد دواړو په عذاب باندې اتفاق دی. مفتی بدا سے وایره تیارې برستو کوي. دا زما سره شرع فقه اکبر دی د مولا علی قاری رحم الله صفحه نمبر 209 باندې وای علم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياه في القبر قدر ما يتعلم او يتلذ. دوی پوه شبه دی باندې خالق متفق دی چې بشک الله تعالی پیدا کوي په میت کې یو نوع د حیات په قبر کې دومره چې غذاب او ثواب ورمنې محسوس کی او دیو د حیات نه مري. دا زما سره هم چې بل دا زما سره عمدۃ المرید در علم الکلام کتاب د صفحه 1403 دا دی وای ومحله اوګد باس کې بیا د عذاب او ثواب محل د عذاب او ثواب الروح والبدن جميعا باتفاق اهل السنه دا روح او جسد دواړه په اتفاق د سنت والجماعت. دا زما سره مفتی صاحب بل کتاب دی شرع عقیدۃ الکبری د سنوسی صفحه نمبر 441 دی و اما عذاب القبر واحیاء الموتى فيه وسؤالهم فهو حق عند جميع اهل السنه. عذاب د قبر او ژوندۍ کول د مړو ژوندۍ کېدل د مړو او سوال او جواب د دیو په قبر کې د حق دی پنځ د ټول اهل سنت والجماعت د اجماعي حواله. دا زما سره چې بل حواله د مجموع جواهر التوحید د صفحه نمبر 2 حواله پدې کې یو تحفة المرید دی. تحفة المرید کې نقل کوي والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق عذاب چاته ملوي بدن او روح ته په اتفاق د اهل سنت والجماعت. او بیا په دقه کې ارشاد المرید دویم کتاب در علم الکلام پدې کې وي ومحل الروح والبدن جميعا باتفاق اهل سنت محل د عذاب او ثواب د روح دواړه په اتفاق د اهل سنت اوس د اجماع خلاف چې شاذ اقوال پیش کړي هغې به صحیح صحیح دي. دا زما سره مفتی صاحب دا بل کتاب دی حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح یو حواله مې د مخکې پیش کړی و. دا دویمه حواله ده دیم د کوئی مذهب السلف ان العذاب والنعیم للجسد والروح. مذهب د سلف چې بشک عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره پیدا عرب تعزیل اقوال الباطله هر کله چې دا باطل اقوال وپېژن فلتعلم پسوش ان مذهب سلف الامه وائمته ان المیت اذا مات يكون في نعیم او عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه. دا وای دا شاذ اقوال چې دی هیڅ حیثیت نشته لري. د سلف مذهب دا دی اتفاقی اجماعي موقف دا دی چې د عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره دی. دا نو بیا ابن قیم رحم الله هغې ته ټولو د شاذ وي چې بیا پیش نه کړي. دا خیر الفتاوا زما سره د وفاق المدارس د بانی صفحه نمبر 181 خیر الفتاوا اهل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کراہت و عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے. ائمہ 22 پر متفق سلور امامان پر متفق معتزلہ اور روافض کی عقیدہ ہے کراہت و عذاب قبر روح پر ہے. دا صرف د روح لپاره دی فقط د پنځپیریانو بشانتي. دا زما سره بل کتاب دی فتاوا حقاریہ صفحہ 181 الجواب جمهور علماء سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ برزخ میں جسم اور روح دونوں کو تعذیب یا تریوں کے دواړو تعذاب و ثواب ملوي اتفاقی عقیدہ دار علامہ شمس الله افغانی رحمه نکاتی افغانی
सफ़ा नंबर 297 वाली बिलित्तिफाक सही राय यही है, पर इजमा सर सही राय इधर कि बदन और रूह को अजाब या सवाब होगा, क्योंकि अमल तनहा रूह ने नहीं किया बल्कि बदन और रूह दोनों शरीक है। ये सही राय है और जज़ाई बर्ज़ कुरान से साबित है। बेपदक इजमा बंदी दलील पेश की जमा सर दारुल देवबंद न अकायद किताब चाप शो मौजूद है सुमर अकाबिर दिर हिंदुस्तान टूल पे दस्तखतों ने करी दी अकायद उलमाए देवबंद सफ़ा नंबर 125 बंदी तमाम अहले हक का इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह ताला कब्र में मय्यत के अंदर इस कदर ज़िंदगी पैदा फरमा देता है जिसकी वजह से उसे सज़ा की तकलीफ और नेमत की लज्जत महसूस होती है। इत्तिफाकी व इजमाई दे दा जमा सर बल किताब दे द हाशिया रमज़ान अफिंदी पर सफ़ा नंबर 225 लिख इत्तफ़क़ अहलुल हक़ अला अन्नहु ताला युईदु फिल क़ब्रि हयातन बेशक अल्लाह ताला वापस कई क़ब्र की दे मड़ी ता हयात वापस कई उड़ता दा जमा सरा द मकालात दिर हकीमुल उम्मत मौलाना सफारी तानवीर रहमहुल्लाह द दबियार तसव्वुफ इबारत पेश न के तहक़ीक़ी मकालात शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी से निगरानी की छाप शवी सफ़ा 117 मंदिल की फ़ायदा सरी मय्यत की साहिब इदराक होने में और इस पर अहली कशम मुत्तफ़िक़ अहली कशम पदे बंदी इत्तिफ़ाक़ करे दा जमा सर बल डडीर मजदार दवा और नजमुल फतावा सफ़ा नंबर 1 मोतबर सफ़ा 580 के लिए कि वह अहले सुन्नत वल जमात क्या क़ीदा कि अज़ाब क़ब्र जस्द मारूक होते अज़ाब और क़ब्र सवाब दर रूह जसद वाड़ू तो कि अइम्मा और बाइस पर मुत्तफ़िक़ सलूर इमाम पे मुत्तफ़िक़ दी और ये क़ीदा कि अज़ाब रूह को होता है। मुतज़िला का क़ीदा है दर मुतज़िला लिहाजा ये शख्स अहले सुन्नत वल जमात से खारिज दाकस अहले सुन्नत न खारिज बिदती और गुमराह बिदती और गुमराह है। ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना भी सही नहीं हदीस कसब से मुंज़म सही न दे इंशाअल्लाह मख की पेश को नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मा खोल चेरा मुफ्ती से वक्त शवे इंशाअल्लाह उस ब आगाजूर तरतीब न चले बस है सिर्फ शेव आया और बड़ा जोर का पूछे खुदा का पीर से खबरा दागा सर पापड़ ला बस ये लुवड़ का पीरे आवागा दा दे चीशात तौहीद व सुन्ना दाजाब कब्र ना इनकार नश्ता न रूह माल जा सचता और न नफ्स अजाब सवाब कब्र शता यो हालत की निश्ता अब इंशाअल्लाह मा खुदा वेल कि मा किताबुन राउड़ी उसूल सुन्ना मालजब यू तखैमा चिदा 94 सबहदा शुल कुरान रहमतुल्लाह अलैहि वही अजाबुल कब्र हक़्क़ुन दारंगी नूर बज़ खैम शल हवाले बज़ पदी खैम च अजाब कब्र हक़ दे पोशवी खैर दे तासु खान दे सच कोई तासु खासिम दगा आदत दे दारंगी अत्तालिक़ुल फसी 39 की अजाबुल कब्र हक़ दे दारंग जवाहिरुल कुरान 3 असल किताब असल किताब रख असल किताब रख अवल दगा रख दादा जी लिख आंसर उसूल सुन्ना रख उसूल सुन्ना रखा दाशिउल कुरान द पंजपीर रहमहुल्लाह पोशी उसूल सुन्ना सफ़ा नंबर 94 वमिन उसूल दीनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवक़्फ़ु अलल मुतशाबिहात फ़ला युतकल्लमु फ़ीहा बिल-अक़्ल वमिन सुवर ज़ालिका मा क़द वरदा मिन इजलासिल मय्यित फ़िल क़ब्र दारंग व सुआली व तफ़सीह क़ब्रिही व तज़ीक़िही व सियाहिही मुतशाबिहातुन अव अज़ाब क़ब्र हक़ दारंगी 201 नंबर सफ़रा सिमतुद दुरर दे दलील अला इस्बात अज़ाबिल क़ब्र दारंगा दा जमालास की तालिक़ुल फ़सीह दे सफ़ा नंबर 39 दा बाब इस्बात अज़ाबिल क़ब्र दारंगी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पदीबानी 20 हवाले दानी अली शाह से रहमतुल्लाह अलैह अक़ीद अज़ाब क़ब्र सवाबुल क़ब्र हक़्क़ुन अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन दारंगी दाबुल किताब अल-क़वाद मर्ज़िया पदी की सफ़ा नंबर 48 अज़ाब क़ब्र हक़ दारंगी द शेख कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी से अमीर मोहतरम दाग किताब दे तनवीरुल जनान पाई की सफ़ा नंबर 219 दा ददीन अन्नार युरज़ून आयत पेश की बेवी ददीन अज़ाब क़ब्र मुराद दे अव अज़ाब क़ब्र शता अव दा हक़ दे वह इबारत में तिल कहना खा ददीन मुराद अज़ाब क़ब्र दे अज़ाब क़ब्र शता यवाज़ दा आयत न बल्कि सूरह सजदा आयत नंबर 21 पख्तू के दे दारंगी अनाम आयत नंबर 93 तोहा आयत नंबर 194 124 दारंगी मोहम्मद आयत नंबर 27 सूरह तूर आयत नंबर 47 जासी आयत नंबर 9 नूह आयत नंबर 25 दायो सू किताबों नमा पेश कर अहम ददीन अलावा मा वक्ती हुक्म लगोले लिहाजा दा जमुंग मरकज़ी मुनाजिर है मौलाना खिज़र हयात से बकरवी अगवी तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस मसला में इत्तिफ़ाक़ है कि मा बादल मौत क़ब्ल अल क़ियामा मौत के बाद क़ियामत से पहले अज़ाब व सवाब बरहक़ है और मुतलक़न अज़ाब व सवाब मा बादल मौत का मुनकिर इंदल जमहूर गुमराह इंदल बास काफिर है मुंग द्वाड़ा मंजूर दी आगे राज़ी जी ता सिर्फ
عبارتونه ویل او نور تطبیق دی ونه ک ما اول عذاب و ثواب قبر نا جسد کی ثابت کا زمو کتاب و خایا نرش مولوی صاحب انکار و خایا د جسد نه پرې دی جسد نه انکار و خایا به داغي نه بعد چې کم دی کتابونه پیش کوا دا ګوره ما سره کتاب دی کتاب کني کتاب در کول شه مفتی صاحب مونږ والله لازم دي پار نه راغلی چې صرف یو بل آسیا وای فیرنگ باندې سکو گمراه کو بلکې کارتوس ډک پکار دو کتاب حواله سم پکار د بیا بدای نه بعد س گزاره کوي دا ګوري زمونږ مرکزی امیر دی مسلک الاکابر وری جی صاف الفاظ دی خان دا 27 نمبر صفحہ دا مخکی د علماء دیوبند اقوال ذکر کئی آخر کے وہی سارے بحث قبر شریکی ہے جیسے عرف عام میں برزخ کہا جاتا ہے اور جہاں ہر روح کو ایک دوسرا جسم دیا جاتا ہے جیسے جسم مثالی کہتے ہیں آگے اور خاندما اور اسی کی ساتھ ساتھ اسے عذاب قبر و ثواب ہوتا ہے البتہ اس دنیاوی یا عرفی قبر اور اس جسدی عنصری کے ساتھ بھی عذاب و ثواب قبر کا ایک تعلق ہے جسدی عنصری اور جی ہاں لیکن ہم اس تعلق کی حقیقت اور کیفیت کو نہیں جانتے مشترک حوالہ راکا مشترک دا ګورې جی ستاسو یو عالم دی بل هغه هم ستا په شان دغه رنګ چې تصدیق کې راغلی او کتاب یې لیکلی او چې عذاب قبر څه دي منکر دي ایله به زموږ عالم جواب ورکوي لکه څنګه د هغه بچیان انشاءالله تعالی جواب درکول واده حضرت محترم هغه وی باہر کے اس کی روح اور بدن دونوں کا عذاب ہوگا قارئین کرام موصوف ضد و عناد و حسد اور کینہ میں اپنی مثال آپ ہے آپ خود سوچے باہر کیف تحقیق الحق باپری دیکھا تحقیق الحق فی بیان مقاید اظہار الحق صفحہ نمبر 9 صاف الفاظ دی غوک شوردا آپ خود سوچے باہر کیف کیا معنی ہے یعنی جیسا بھی ہو اگر یہ جملہ خود موصوف کہے کہ عذاب قبر مانتا ہے اگر ہم کہیں کہ عذاب قبر حق ہے بار کے مردہ کی روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوگا تو ہم عذاب قبر کے منکر کیوں ٹھیک شو جی دا حوالی دی کتاب غواړي کتاب درک ورک کتاب ورک بیا واپس راک داوا جی پرې دی داوا جی صاف الفاظ دی زمون بل کتاب دی تنقید الجوہری الا بس مخ کے بنوائے عذاب قبر حق اور ثابت ہے میت چاہے کہیں بھی دفن ہو یا جلا دیا گیا ہو یا سمندر میں غرق ہوا ہو یا تو اسے اپنے اعمال کے مطابق ثواب عقاب ہوگا اور اس کا مفتی سے اور اللہ نے میرے گا تنظیم ڈالا دا پکار ناراضی شہرت دی دم رشے ماشاءاللہ دین اخوانو مشہوری گی آگے اور رکھا حق ہوا یا حق دی خبریں اللہ قلار شو رکھا اور اس کا جسدی عنصری ہم ثواب یا عقاب سے مستثنا نہیں سمجھتے اور کدا کتاب چوی گوری شتا سر کتاب قدر کم شتا رے شاباس دا تنقید جوہری دل تکیه دخا راکب الكتاب شابا جسد والا کتابون راکوی دا زمون بل کتاب دے ازال اوہام ڈاکٹر امین الحق سے کتاب دے پدی کی دے باس کئی او بیروستوئی روح اور جسد عنصری کا بعد الموت صفحہ نمبر 38 روح اور جسد عنصری کا بعد الموت باہمی تعلق کی کیفیت جسد عنصری آگے مثالی پریدا اور ہاں آخرہ کی دا 29 صفحہ بانے باس کئی سوئی ہاں قبر میں مارنا اور زندہ کرنا حقیقی نہیں ہوتا بلکہ بدن عنصری پر روح کے شعاعوں کے انعکاس کی وجہ سے ایک گنا تعلق پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس تعلق سے جسدی عنصری کا تازیہ اور نشونما نہیں ہوتی کہ اس حیات کا مفہوم متحقق ہو سکے آگے تحقیق دے داوالا درے حوالے شوی تشمار دادے بل کتاب الجوہر الفریدہ دادا مولانا اکبر حسین خادم علامہ خان بادشاہ حفظہ اللہ اغلی کی روگت بحث کے آخر کے وہی صفحہ نمبر 93 کتاب نہیں در کو مرورا زمونگ صدا پولیو پٹی جنگ نہ دے لیکن دا مسئلہ دا وضاحت دا پار راغلیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عذاب قبر کا معنی عذاب برزخ ہے اور میں اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم میت کی لاش صحیح دا جسد عنصری سجھے لگا جسد عنصری اور بیوئی ہم میت کے لاش کو بھی عذاب سے مستثنا نہیں سمجھتے لہذا دا چکم دے آتم کتاب دے شفاء الصدور فی تحقیق عدم سماع من فی القبور
د علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والاجسادها مع نوع من التنعم والتعلم حاصل بحيث لا نفقه کیفیتا ها منگ عذاب و ثواب جسد او دارنگی روح دواړه منو خو لیکن کیفیت نه منگ باس نه کو داواله جی بل زمونگا دو کتاب پدی کی دی کتاب نہیں مفتی سے محترم دروری پشانوائے کتاب والا زمانہ البصائر دے دویم ارشاد الناظر دے پا دوالو کتابونو کے الحمدللہ بصائر کے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ ذکر گئی ولذا كان الحق ورا دا حق خبر دا ان المیت المعذب فی قبره توزع فی الحیات تاویل حیات انکار دے دا والا حیات توزع فی الحیات پدی کی حیات رازی بقدر ما یحسو بقدر ما یحسو پدی انداز بانی چے دے حس کئی به العلام سشے درد محسوسی ثواب محسوسی والبنیت لیس بشرطن انشاءاللہ دا برستو راضی عند اہل سنہ والجماع یعنی کدی قبر کی پروتی کچرتا غرق شوی یا اندوانو سیزلی منگ ټولو د پاره عذاب او ستاسو مسلک او انشاءاللہ د کتابونو کې وخیم چې تاسو وای نه صرف همدا قبر حوالی می راوړي د تخیم انشاءاللہ او صرف دا یو خبر او ثابت شي دا لسم ورخه دا زمونږه تحفہ ابراہیمیہ تسکین القلوب بانی مشہور دے قاضی شمس الدین سے ابراہیم اللہ اگر صاف لکھی عذاب قبر حق ہے اور فتوی قول فقہا متکلمین پر دیتے ہیں تاچے کما فتوی ورکڑے عذاب و ثواب تعلم تلذذ بھی بدن بھی فی ای حال کا شریک روح ہے ای حال کا قبر کی بروتی کا بہروی کا اندوانو سی زلی او کو پوبو کی غرق شوی داما سوا والے پیش کرے لس حوالی جسد انصوری سر اتفاق باندے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد مفتی پیدا سے محترم خبریں وکړلې دا ځل ماشاءالله ښه جذباتو کې راغی او زه به یو درخواست کوم مفتی پیدا سے ما مکمل تاسو ته توجه تاسو ما ته نه کوئ توجه دی وجه نه زما بعضې خبرې ما کړي تاسو بیا وایي تیاری به خیر بیل ټریپ کې وکړئ ما ته توجه وکړئ نمبر 1 مفتی پیدا صاحب اول ما تاسو ته دعوه درله پکار دی چې ما ته هم جواب دعوه درکړی وي زما په دعوه کې دوه خبرې وي نمبر 1 عذاب او ثواب د روح او جسد دواړو دپاره حیات سوال جواب د قبر د درې خبرې خپل ټرن کې وکړه یو دویم نمبر بیا ما ویل چې دوی د هغې نه منکر دي پکاره چې دواړو کې د هر شیخ جواب راکړی د یو شیخ یې نه دی راکړی دویم نمبر دی په خپل خبره کې وایي اشاعت والا انکار نشته عذاب او جسد انشاءالله ولې زه وروسته پیش کوم د اشاعت والا حوالې په دې لس پسې را روانې دي دویم نمبر دی وایي عذاب القبر حق حوالجات په کې ما خو بار ویل چې عذاب القبر حق معتزله وایي بیا ورته زموږ ټولو د قیدو کتابونو د عذاب قبر نه منکرین لیکلي دي خو عذاب قبر ثواب قبر د اهلسنت په نسبت چې کم صورت تفصیل لري د هغې نه انکار کوي د دې وجې نه هغې ته منکرین د عذاب قبر ویلی کي او ستاسو مسلک دی دریم نمبر تاسو بیا خبره وکړله مسلک الاکابر هم پیش کو دا مفتی صاحب ستاسو را مسلک الاکابر شیخ طیب صاحب خط لیکي دا مکتوب سلیم د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله لوی محدث هغه ته خپل وضاحت کوي په جواب کې حافظ منظور الحق صاحب هغې ته لیکي شیخ طیب صاحب خپل لیکي مسلک الاکابر کی عبارت سے جو مراد لیا گیا ہے ایسا نہیں بلکہ قبر میں بدن کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں جیسا کہ علامہ نور شاہ کشمیری نے لکھا ہے شیخ طیب سے خپل دستخط کے پورے تفصیل ورته لیکلی دی دویم نمبر نو دا ورکه مدعی اول ورته راوړه خو ټیپ مې حسابه مدعی سوس ګوا چوس والا مه جوړېږه دویم نمبر دا مفتی صاحب د جسم د عذاب او ثواب دپاره کتاب پیش کو د تحقیق الحق فی بیان مقاید الحق دا مفتی صاحب واورا په صفحه نمبر 6 باندې دغه په خپله باندې وایي اجساد کے ساتھ عنصری کا قید لگانا مبتدئین کا خود ساختہ اور خود خانساز عقیدہ ہے کسی آیات کریمہ یا حدیث نبوی میں عنصری کا کوئی ذکر تک نہیں وایي کم او زه به انشاءالله په دې حوالجات پیش هم کم چې پنجپریان کم ذکر جسم خبره کوي در کوم د 6 نمبر سبا ستاسو کتاب ته خلاق د جسد نه اق جسد مثالی مراد اخلي جسد عنصری په دې به نه دوکه کېږي جسد او بدن وایي او ما دغه اول هم ویله چې په کم ذکر دیو جسد کوي د هغې نه مراد د دیو جسد مثالی حواله پیش کوم دریم نمبر کله جسد دپاره د عذاب ثواب قول صرف کافي نه دی دا معتزلم کې یوه ډله کوي بیا ورته منکرین ویلي د هغې دپاره د عذاب ثواب قول بغیر د حیات نه کوي دغه معتزله مسلک دی دی بل کتاب پیش کو التنقید الجوهری زه حوالې پیش کوم انشاءالله خو د دې په صفحه 101 باندې لیکلي دي په صفحه نمبر په دقه په صفحه نمبر لیکي دا صفحه نمبر 103 باندې وایي قبر یعنی اس گڑھے میں عذاب اور ثواب ہوتے ہیں جس میں میت دفن کیا جائے اور یہ قول عدمی تحقیق پر مبنی ہے خان بچا سے ہوئی یہ قول عدمی تحقیق پر مبنی ہے د قرآن سنت نه خلاف کړي حواله ورکړه ورته بیرته نه پس مفتی پیدا صاحب خبره وکړله
قاضي شمس الدین صاحب نو قاضي شمس الدین صاحب په دې دغه کې مره چوا شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله قاضي شمس الدین صاحب رحم الله غره دینه بهر دي شیخ سرور خان صاحب در صاحب رحم الله تذکیر الصدور کې په مقدمه کې واضح الفاظو کې لیکل چې قاضي شمس الدین صاحب اصولي طور موږ سره دغه مسائل تسلیم کړي دي د قاضي شمس الدین صاحب او باقي کې شیخ غلام الله خان صاحب ډله جدا ده پای کې شیخ طاهر پنځپيري صاحب عنایت الله صاحب ګجراتي صاحب ډله جدا ده هغه پنځپيرانو کې موږ د سره حسابونه جدا مستقل بحث دغه تاسو په زور پنځپيري کړی دي او په خپل باندې تاسو خضر حیات صاحب وي چې جواهر القرآن نسبت هغه ته غلطه وي خوب کې ملي در وحدان صاحب مخکې مناظره کې ویلو کې درته یاد وي ګوره دریم نمبر ما اجماع حواله جات پیش کوله د اجماع د ستاسو یو ملاده سبیل الاسقیا په صفحه نمبر 67 باندې لیکي وکذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه دائم اتفاق او بیر دین اخوا مذاهب ذکر کوي خپل چې دا د روح د پاره دا در واخو خپل وي اقول زم ان العذاب للروح والبدن جميعا ليس للروح فقط پنځپيرانو مسلک بخپل رد کوي عبدالسلام شیخ نیم درته خیم به ان شاء الله دا عمدۃ القاری دی زما سره په دې کې په صفحه نمبر 210 باندې وای لئن كل من قال بعذاب القبر قال بهما چې عذاب القبر باندې قول کړی دا د روح او جسد دواړو لپاره د عذاب او ثواب قایل دي او دا مفتی صاحب دا ارشاد المرید یو حواله ما دې پیش کړی و دا د دویمه حواله او محل الروح والبدن جميعا باتفاق اهل سنت ما په دې باندې مفتی صاحب په دې باندې ما 24 حواله جات پیش لاله چې عذاب او ثواب د قبر د روح او جسد دواړو لپاره دی باقي دریم نمبر زرا زب د اشاعت التوحید جماعتي مسلک په دې کې سره اغاز درته زخیمه دا زما سره دا زما سره عقاید علماء اسلام د اشاعت التوحید په مشرانو کې دغه په اسلافو کې کابیرو کې دی وای رہ گیا قبر کے عذاب کا معاملہ دا پنځپيري په خپل کتاب کې وایي چې د عقاید علماء اسلام په نوم لیکل دي باقی بعد شدہ عذاب قبر معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قبر والے جسم میں کو ہوتا ہے نہ پدې قبر کی نہ قبر والا جسم تکیږي صفحه نمبر 134 حساب ہے دا زما سره ایکستا سورہ عقاید ترجمان کتاب دے صفحه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 310 باندې اس ڈانچے یا اس کے کسی جز کو ثواب عذاب پہنچنے کا قول محض مکابرہ ہے دا جسم یا ردی اجزاء تر عذاب و ثواب قول دا صرف مکابرہ د سینزوري دا سی فضل وقت ځای کول به دلیل خبره دا تاسو نیلوي سے وایي تاسو د عقاید ترجمان دي د په مقابله کې تاسو بل ملاقول معتبر هم نه دي دا بیا زما سره عقاید علماء اسلام صفحه 137 وای قبر سے مراد یہ زمینی قبر نہیں قبر نہ دانا دے آسمان کے عظم کے دلاندې اور مٹی سے بنی ہوئی جسم کو عذاب نہیں ہوتا دا خاوري نه جوړ شوی جسم چې کوم دنیا کې مخامخ چناسي جس دې انصاری دیتا عذاب نه کی اور نہیں اس قبر میں اس جسم سے سوال ہوتا ہے نہ پدے قبر کے جسم نے سوال کی بلکہ عذاب بھی برزخ یعنی عالمی مثال میں ہوتا ہے اور جسم بھی مثال بر وزبر دی بتائی کہ تدوی سے مبهم عبارات شروع کی دي تاسو را مسلک پتم د دې وزیر لګیږي دا زما سره دا د نیلوي سے بیا کتاب د نه حق دونه صفحه نمبر 241 باندې وای کیوں کہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اصل جزا سزا مننے کے بعد جسم عنصری کو نہیں ہوتا جو اربع عناصر سے مرکب زمون دعوت دادا چې اصل جزا سزا د مرد نرسته جسد عنصری ته نه بلکې دا کم چې خوري اربع عناصر اربعونه جوړل دا مجموعه رسائل د نیلوي سے دی صفحه نمبر 9 میں چتا پیش کو دیوی اس لیے اس جسم خاکی کو تو عذاب و ثواب تکلیف ورم کچھ نہیں ہوتا تسکین القلوب حوالہ مور سر پیش گئی وی دی جسم ته حصہ عذاب ثواب دا دی اغه خان بچا صاحب د جتا وخت پیش کو ام اقل برهان الجری صفحه 144 وی قبر محفور میں بجسد عنصری حیات قبر محفور کم کی جسد اغه جوان کی دیت عنصری دیتا حیات یعنی روح کا جسم عنصری میں واپس ہو کر زندہ ہونا جس کا قائل سردار جی اور اس کی ہم خیال قرآن کریم سے مخالفت ہے داوی دا قرآن کریم نہ مخالفت دے داوی منگیا قائل پتن لگی زغو منم کتاو منم د دې وجه هم ته ول جماعتي عقیده واس کو دا بیا د عقاید علماء اسلام عبارت دے صفحه 245 وہی تو واضح ہوا کہ عذاب اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہیں اس جسم کو ہوتا ہے نہ پدے قبر کی دی جسم تی نہ اور سوال جواب نہ سوال جو حص شری دا برهان الجلید اعلی بہتانی سردار جی پدے صفحہ نمبر 148 کی تاثر مشارانو کتاب دے وہ مرنے کے بعد جسد عنصری کے ساتھ حیات کا عقیدہ رکھنا قرآن کریم کی مخالفت ہے وہ من رست جسد عنصری دی دنیای جسم نہ پارا دا حیات س قسم کی دلال دا قرآن مخالفت ہے نہ قرآن مخالفین جوړیږي بخپلا دا زما سره بل عبارت دے مجموعہ رسائل دے نیلوی صاحب 123 جلدو غرض روح نکلنے کے بعد یہ جسد عنصری بیکاری محض ہو جاتا ہے دا بیکاری محض چې دې زرسترو قسمه عذاب ثواب نه دا زما سره قائد علماء اسلام وګد قصه او بیا سوئی د اشاعت التوحید والا مسلک ذکر کی حدیث کے ان الفاظ پر غور فرمائی سے ټول دنیا مخاطب کو مفتی بدا سے مخاطب کو مردے کے ساتھ جو یہ کاروائی ہو رہی ہے یہ اس قبر میں کیسے ہو سکتی ہے اس قبر میں اتنی گنجائش کب ہوتی ہے کہ
इसमें मुर्दा भी हो और मारने वाला हथौड़ा बरदार भी हो, जो हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, मिर्जावी की कब्रिस्तान में जिनको हदीस के रोज़ से ज़रूर ऐसे मार पड़ते, लेकिन कभी कभी और किसी की भी मुशाहदे में हदीस किस तरह लेकिन मुशाहदे की नाराज़ी और दक जमाना पंचपीरानों ने गिला चिनोम द कुरान अखली कुरान तो चिकीनी किताबों ने किम लिखे वो यार मड़ी इंदवाने वसवसे अगी तासाब से नवाला कितना कुछ नहीं सोचा वाले दलती दपन कहीं ना पदी किताब वाली तनास कुरान थे कुरान पर उम्मा इनकार किया कुरान ना जगड़म पदे टोला जोड़शी और दारी किताबों में लिखे वही चिंदवाने वसवसे सब की ता को सुगने सोचे दलती दपन कहीं ना तबदी की बोले आगे तक खबर बोसे और दा वही मुशाहदे खिलाफ था हदीस किसने और मुशाहदे खिलाफ था वही गैर मुस्लिमों की कब्रिस्तान में फिरने वाले जानवर गद्दे और बकरियाँ वगैरह कभी इस चीख को सुनकर भागे हो या परिंदे डर कर उड़े पैमान हुए दार बुखारी सरी हदीस ने इनकार न दे बे वही मुंग तमुन किरी हदीस हुआ नुसा सीधर तवायु जानवर भी सारे दिन वही फिरते रहते और परिंदे भी दरख्तों पर बैठते रहते। इस तरह जब किसी गैर मुस्लिम की कब्र दोबारा खोली जाती तो ना वह हथौड़ा होता है एला का हदीस किस तरह पर कब्र किधर सरी कोई मुंगे चुकुलाव को नब के परिश्तश तरह नब किदास तरह ईमान बिल गैब हम चरते लाड़ू पंचपीरानो او بیا ردی نخوا دا زما سره ندای حق جل 1 نیلوی से 42 की 780 बस ये जुमला नुसूस इस बात पर डाले कि इंसान बदन के मरने के बाद जिंदा रहता है, हालांकि बदाहत अकल और फितरत दोनों इस बात पर शायद कि ये बदन मुर्दा है कर कुरान ने खिलाफ दे खैर दे कुछ पंचबरियान हुई मुस्तरगी न मनी देव जने मंग न मन अतियो अजाबुल कब्र यकुन दास छे के सही अकीदत खपल आवाज है कि गप लगा मड़ा अवाम नखपल लगा पटे दा जमा सर ने दे हक दे जिल नंबर 3 दे सफा नंबर 124 वो इन हदीस से साफ मालूम होता है कि सवाल सिर्फ रूह से होता है और वो भी आलम बरज़ख के न कि इस मट्टी की गड़े में जिसम ने सवाल जवाब न की मड़ा दा बस लकम खल्क तखकारा के पकाणु मुली भी हम जुमात की प्रे नदी दा जमा सर बल हवाला दा बराहीन मिन आयातिल किताब अबू सुबान से उस्ताद मशल्ली के सबक 137 के इशाअतुत तौहीद व सुन्नत वाले उलमाए किराम भी यही कुछ कहते कि बाज़ अज़मौत हर इंसान ख्वाह बड़ा हो या छोटा का जिस्म उनसरी ज़िंदगी और हयात से आरी व खाली होता है। हर किस्म हयात ना आरी व खाली हुई और इस अरसे में रूह और जिस्म के आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वक्त क़ियामत जिस्म उनसरी में रूह दाखिल करके इसको दोबारा ज़िंदा किया जाता है। दे वही पति कबर की सब किस्म ताल्लुक़ व हयात नहीं हुई अदेना पसम कहते जिसम राली दा सिर्फ जानता दो कवर के खल्कु तबस्तरू की शगी हो रहा है बस दा जमा सरा द जाजरुई से किताब दे असदुल मुफाती सफ़ा नंबर 24 बांधे लिखी वही तहकीक जो बंद को असल वो ये कि अज़ाब फ़कत रूह को होता है दा सिर्फ रूह थी जसद परी की शरीक नहीं दा जमा सरा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद जमा पे ख्याल मुफ्ती से दा मुनाजरा नखकारी मुजादला डेर और मुनाजरा कमा न तनकीद हुआ न प तरतीब खबरें हुई को चलो बस लगिया हुई तम लगिया सदम लगिया उसम माँ लस हवाले मख की पेश की टर्न की दोबारा वाली दोबारा दर को मैं पाएगी जसदी उनसूरी में जिक्र करो जसदी उनसूरी मंगा ताल्लुक के रूह सरा अजाब साब कब्र की शरीक गणु को दोबारा बेहतर जिक्र कम खुता के तरफ तस इल्तिफात न को तालाड़ी ताने दय हक यो हवाला पेश करा छिन दय हक की शाह से बोई छे कुछ ताल्लुक नहीं ना शाह से बोई छी बेकार माज होती है दारंगी उस राशा का पदी खबरा शाह से अब्दाल सुन्नत वल जमात ने उजी नुदा फतवा याद साता मुफ्ती से अब्दा प मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह दा नन दुनिया तम खायु ची इशाअतुत तौहीद व सुन्नत यो डाल ले जदीद ज़मानी जदीद मुतज़िला अहलुल बिदा अगुईद उलमाए देवबंद दुश्मनान दी दा गोरे 20 नंबर सफ़हा जमा लास की 20 नंबर सफ़हा दा साफ अल्फाज तख़ेम रोह को इस जिस्म से ताल्लुक़ ही न रहा तो ये अज़वाज व अमवाल व रूह के हक़ में बेकारी महज होंगे। अब अगर हवाला गोरा मक़ज़े की दी चे दीन मोरा सिशे दे गोरे खां रोह चे दे रोह और खबर तसल्ली सरा रोह चे दे बदन नउजी क़ब्ल दफन इबारत गोरा इबारत रवाड़ा वाले का हवाला रखा द इबारत रखा तासो हवाला चे कम द इबारत जो माँ इबारत रखी वे माँ इबारत रखा निदाय हक वाला निदाय हक वाला बेकार माज वाला ताज कम बेकार माज वाला रख ये रहा उस तरह का जर को रख हक रखा सुमा सफा सफरा तू है बेकार माज वाला रखा दवा जी खां और जी खां जब रूह को उस जिस्म से ताल्लुक़ ही न रहा तो ये अज़वाज व अमवाल के रूह के हक़ में बेकार महज होंगे। और मुफ्ती से चिकल रूह द बदन नऊजी जान पे पोवा का माल तवज्जो कवई चिकल रूह द बदन नऊजी सू पूरी खक्षवे नहीं दगा वक्त पूरे
په حق د اموالو کې او په حق د ازواجو کې دا بیکار محض دی. لہذا هم دغه خبر هلته هم دا حواله راکړه مال لږ کتاب لږ راکړه ډېره مهرباني وي. دا بیکار محض والا بیکار محض والا راکړه. د نیالوي صاحب مقصد دا دی اورئ ښه چې د روح د وتو نه بعد قبل الدفن دا مقصد دی دغه که نه وی دا نورې حوالې څه معنا ده. او راکړه دا کتاب راکړه هغه یو شان عبارت دی. دا کتاب بدل دی که نه ستاسو چاپ بدل دی زمونږ بدل دی ستاسو بدل دی ټول نه صرف دا یو راکړه. هلکه لږ وخت ودروئ که نه لیس ورکړه نه لیس ورکړه نه لیس ورکړه ته پرېږده که نه بیکار محض والا کم دې کې بیکار محض والا نشته. بهرکال بیکار محض مقصد دا نلوي شاه صاحب رحمت الله علیه چې د روح د وتو نه بعد قبل الدفن بیکار محض دی ځکه چې روح بدن کې نه یا به څه کار وکړي هغه هېڅ نشي کولی. داور آب حیا صفحه نمبر 20. لہذا کومه فتوا چې ساره طرف نه په نلوي شاه صاحب رحمت الله علیه ولګېده هغه فتوا په قاسم نانوتي رحمت الله علیه باندې ولګېده. آګې اورئ جی د تنقید جوهری خبره وکړه. ما ورته ویل تتمه 113 هغه مخکې باس پرېده اخره کې وګوره. میں کہتا ہوں زه دا خبره کوم کہ میں نے اس موضوع پر لمبی بات کی کہ ان کے بعض جاہل لوگ لکه اہل البدعت ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں. دا جاہل خلق کو خبر ادا ما وقتی حوالے پیش کی من قرآن کی حدیث کی اجماع کی پارسے کی وایو چې عذاب قبر حق دی. مفتی صاحب ته وایي چې ځان د پاره عذاب قبر خوښ کا ان شاء الله توحید او سنت والے امدا مې عقیده ده عذاب قبر بنئ او استاد لپاره د مغفرت دعا کوم چې تعالی الله پاک درنه کی. او نور چې ورلو د خیره درس قرآن راکا منظور نعمانی صاحب ای صاحب لیکلی چې شتا او نشتا او څنګه دی او څنګه نه دا کیفیات او باس دی او دا به الته پته لګي. او ان شاء الله زمونږ د دغې نه ان شاء الله صاف چې کوم د انکار دی. ما تا ته صفا وویلو چې ګوره تنقید جوهری کی جسد عنصري موږ شریک ګڼو. دارنګې تنقید جوهری نه علاوه دا وګوره جی دا ارشاد الناظر د شیخ خان باچا صاحب رحمه حفظه الله هغه وی یجوز ان یخلق الله تعالی فی جمیع الاجزاء. دا اجزاء د څه شي دا د جمیع اجزاء دا د جسد عنصري دي او فی بعض نوع من الحیات جی دا شو جی او شو جی توجه کوئ جی مفتی صاحب بیا به جواب را کول غواړي. تعلق والا پرېږده یو منټ د تعلق والا دې پسې راکوي صحیح شو. دارنګې جی ما صاحب حواله پیش کړی تحقیق الحق د هغې نه مخکې هغه خوا دې خوا وکړو ټیم یې ډک که او تا نه تپوس کومه تحقیق الحق به ځان لاقیدی د بل ملګري به ځان لاقیدی نو لہٰذا دا خبره نشته دی. ما تا ته وویل الجوهر الفرید صفحه میں پیش کړه تا چې هم شریک بدن عنصری شریک مانتے ہیں خو تا هغې نه باندې اسې خاورې راواړولې او خبره دې اخوا دې خوا کړه. دارنګې بیکار ماز والا بیکار ماز تا اوس نه ویلې بیا نه نو صفحه شته پکې نه تی ثابت که کنه دا وخت ودروئ دا ټیم ودروئ پرېږده ای خبره اورئ بس پرېږده کشیم که نه صحیح ټیم ودروئ صحیح شو که نه پرېږده هغې کې مقصد دی زما که نه صحیح شو ده نه خیر ټیم ولاړ دی که نه مفتي صاحب ټیم ولاړ دی که نه اخوا هم ګوره که نه ښه ټیم ولاړ دی دلدرې پوه شو ما ټیم ودرولی دی که نه ملګرو تاسو ولې نه پرېږدئ چېرته نه ګورم خو شی صحیح راکوي خیر عبارت پرې هر کوم کتاب راکړه چې ویې ګورو شته که نشته صفحه غلطه ده که نشته دا کوم حوالجات موږ پیش کړل اوس لیست کې الحمدلله ګورئ په لیست کې موږ وایو کوم نه راړول کوم عبارت پکې موږ ځان نه ویل او دې کې نو دې زبر د شکست دی ګوره جی تاسو ټول خبرې مه کوئ ټول خبرې سره کوئ ټول خبرې مه کوئ ته پرېږده که نه خبره دغسې ده که نه خبره دغسې ده د حق نه تقریبا د 10 نه زیات عبارت موږ پیش
دا پته مونږ ته اوس نه لګي چې مونږ کوم عبارت دغه نه شو البته که تاسو په کوم عبارت کې شک کې لیست زمونږ سره د کتاب تاسو درواغلی عبارت کوم مونږ پیش کړی په ویډیو به راړو چې کوم عبارت مونږ ویلو او دروغ ان شاء الله شکست پر ها مفتی صاحب تاسو پر نه دی کنه مفتی صاحب محترم اے بیکار ما چې مونږ ویلي ته مونږ ته وښایه کومه حواله مونږ ویلې تاسو ټول خبرې مه کوئ ټیم ولاړ نه بس دا نه مفتی صاحب صرف بیکار محض والا تو تنه د حق راکا تاسو پرې دی کنه ما پرې دی زما په څه مقصد دی کنه وتی ته ما سره اوس باس کې ته ما پرې بس پرې ده کنه بس یو ځل ته ول کنه صلی الله علیه کې راځي من غوسه کو زما طبيعت به خراب کی نشته او کنه چې خو ګورو کنه دا اوس ما ته پلار شو ته بس پارام کې نه کوي مفتی صاحب ما پرې دی ما سره دغه ما ته هیلپ کوي ما باندې اعتراض مه کوئ دا شیخ بند دی که نه ګورئ ملګرو که تاسو ما اعتراض کوئ زه پاسم ګورئ ټولو شرم دی ما باندې اعتراض مه کوئ ما سره تعاون نشئ کولی ما پرېږدئ زما یو مقصد دی پرېږده حوالې کوو ټایم بند دی که نه یار ته ټایم وږې که نه ټایم بند دی چې ټایم بند دی خو پرېمې ده که نه ټایم بند کړی پې ما په ټایم بند کړی دی مړه دلته ما څه دوی نښلي راشه دلته کښېنه جسد انسولي کې کوم قول دلته کېده صرف جسد ګوته پرېږدئ که نه صرف بوتل کتاب مه راکړئ ګوته پرېږدئ نمزه دلته راوړه ګوته پرېږده دلته راوړه ته پرېږده بس تاسو پرېږدئ ما پرېږدئ ټول خبرې کوي نه بس صحیح ده نه دروغ دی نه دی ویلي بس مونږ غلط شوي بس پرېږده که نه بس دی گزاره کوه میلمه قربای گزاره کوه بس راشه مفتی صاحب گزاره کوه ټایم خو زما ستا پروت دی ټوله شپه ورځ داسې خبره خو نشته وشو که نه بس دی که نه غلطي شوې که بس چپ شه بس دی وشوه که نه مولي صاحب بس دی که نه بس وشو ځه بس ته جواب مه کوه خیر دی که نه بس دی که نه یو خبره هغه وکړه لس ته پرېږده که نه مولي صاحب بس دی که نه صحیح شوه سامي الله مولي صاحب خدای خاطر وکړئ چپ شي لانجي صحیح شو کېنه مقصد مې پکې وکړ والا مولي صاحب بس دی که نه مولي صاحب خدای خاطر وکړه که نه یار ته چپ شه که نه مړه یار پرېږده دا مړه ته خپله وې دی خپله وې زه خپل هر سړی خپله وې یاره مړه دی پرېږده که نه مړه بس که که نه پرېږده که نه بس دی که نه دله اوبه ورکړه یار مړه دی چپ که که نه ته ما ته ناست یار چپ که که نه مسته کنه نو مړه غلی شه کنه یاره نو غلی شه کنه دا راوړه ما چپ شه هغه چپ کړه مړه دا را کنه یاره انا لله و انا الیه راجعون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مفتی صاحب محترم زمونږ خیال دا راغی چې دا کتاب تاسو نه دای حق پیش کو ما نه دای حق کې ټولې حوالې راایستې ای کې نو خیر دې تاسو قربای گزاره کوي
که زموږ طرف نه خبره نیمه ملګری اوشي موږ د نه معافي غواړو غږ شه ګوره ستا هغه شرط مې هغه ستا شرط مې وویله که نه ستا چې کوم شرط ولګو هغه مې وویله خو خبره دا ده هلکه ریشه نور ملګري خبرې مه کوه صحیح شو داسې په خیر ستاسو هم راځي خیر دی مفتی صاحب محترم خبر اصل کې دعوا چې مانه د حق جی دا مجموعہ رسائل دی نیلوی صاحب دی دہلی کی غرض روح نکلنے کے بعد دا دنیا حوالے سے مفتی صاحب یہ جسد عنصری بیکار مال ہو جاتا ہے ٹھیک او بے اعتبار ماکانہ دے الفاظ تو گو رہی انسانیت کے باعث احتراماً جسد مسلم کو حکم شرع کے موافق غسل و کفن کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جاتا ہے اللہ دفن شوے نہ دے الله دفن شوی دی سوی مقصد وره ملګرو عالم دنیا ټول ووري نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه لیکي چې د روح د وتلو نه بعد جسد عنصری بیکار ماشي معنا دارا چې سو پورې دفن شوی نه په دغه وخت کې دغه زور چې مخکې روح پکیو د هغې د وجې نه د کفن ورکولی کېږي دی باندې جنازه کېږي بیا دفن کېږي روران زه علامه ایزا لیکا به پیش کوم ایزا جاکم او بل وایي ماشاءالله داسې شی شو دا ورکول هماغه صفت وښایه پاتې شو دا کچھ التا چې بیکار محض سے دیا دل تم دیدا شو گورا موجب روح کو اس جسم سے تعلق ہی نہ رہا تو یہ ازواج و اعمال روح کے حق میں بیکار محض ہوں گے دا حوالہ مولا ورکا پاتې شو دا مناسبه مفتی صاحب محترم تاسو ویلي چې مکتوب سلیم دی دلته ما سره شرایطو کې لیکلي حضرت ور د مکتوب سلیم والا جواب چې اصل کتاب بخې اصل خط وخایا دا ستا دا چې دی که نه دا تو ما ته اصل کتاب وخې چې کم زماد خط دی هغه به وخې حضرت لیکلي دی فیض الحسین صاحب ما سره چې اصل کتاب به اصل خط راوباسه دا ستا د کور لیکلی شوی کتاب دی په دې زما څه اعتماد دی دا ورکوله کتاب آگے اور جی آگے تا د سردار جی صاحب د کتاب حوالے سره تحقیق وکړه هغه کتاب سر دغه چې کوم دی تنقید جوهری کې چې کومه حواله تا راکړه هغه وګوره هغه ځای کې هغې پیچھه وګوره هغه مقصد دا دی چې دا عذاب قبر صرف دیزې پورې خاص نه دی چې څنګه ستاسو مسلک دی بلکې دا یو عام دی چې یو سړی دیزې پورې خاص کوي دا قول عدم تحقیق پر مبنی ہے او لہٰذا دویمه حواله ما تعالی در کړې ده په تنقید جوهری کې د جسد عنصري والا دا کتاب د هغوی د ویله ورکه ما چې کومه حواله در کړې هغه پکې موجود ده پاتې شو دویمه خبر هغه ده چې تعلق نشته او تعلق نشته راکه دا حوالې جسد عنصري سره تعلق نشته مکتوب سلیم حوالې سره دی ورکړي دي دا د سیرت المصطفیٰ 169 نمبر صفحہ پدی کی ذکر گئی شہداء اور عوام مومنین کی موت میں فرق اتنا ہے کہ ارواح شہداء کو جسد اول سے تعلق منقطع ہو جانے کے بعد اور ابدان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور ابدان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اس حساب سے ان کو حیات روحانی و جسمانی دونوں حاصل ہو جاتی ہے اور باقی مومنین امت کے لیے اس نقصان کے کچھ مکافات نہیں کی جاتی بہرحال ابدانی دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں بالکل تعلق نشتا کتاب مالی صفحہ مالی مہربانی کو یو بلب کتاب واپس ورکو گوتا پک دا کچھ تعلق نہیں زی پک راڑا واسی بھی کتاب مرا کا والتا پی زی گوتک دا حالکہ تو گوتک دا پی دیکھیں کم دے کتاب غلط مرا کا وکنا دارا کا شاہ صاحب کتاب را کا مرا گوتا پک دا کنا دیکھ راوڑا ہوئے زی گوتا پک دے سڑی دلتا گورے جی دار مشکلات القرآن صفحہ نمبر 9 کی لکھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم